قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر بشیر احمد اتل یم او د کلي ولس خپرونه ده راغلی یم ننګرهار ولایت ته بیا په ننګرهار ولایت کې سرخرود ولسوالۍ ته هغه ولسوالۍ چې د ننګرهار په لویدیځ کې شتون لري او د ننګرهار د مرکزي ولسوالۍ څخه ده د ننګرهار کلیدي ولسوالۍ ده هغه ولسوالۍ چې ډیر زراعت پکې کیږي هغه ولسوالۍ چې ډیر نفوس لري نو په ننګرهار کې تر ټولو سرسبزه ولسوالۍ د کامي ولسوالۍ د دې ترڅنګ سرخرود ولسوالۍ ګانې دي نو دلته هم ډیر زراعت کیږي او ډیر تاریخي ځایونه هم په سرخرود کې شتون لري دا اوس چې تاسو ما ګورئ دا نو د سلطانپور چینه ده دا چینه تقریبا پیړۍ مخکې جوړه شوې ده دلته اوبه راتلې خو اوس متاسفانه چې دغه چینه وچه شوې ده خو ډیر تاریخي قدامت لري په دې چینه باندې څو پیړۍ وخت تېر شوی ده ډیرو پاچاهانو د دې چینې څخه اوبه څښلي دي دا چې دا چینه څومره وخت مخکې جوړه شوې ده د دې په اړه به تاسو ته معلومات درکوم او د دې په اړه به تاسو سره خبرې کوم نو تاسو هم په دې خپرونه کې ملتیا راسره وکړئ نو یو قومي مشر راسره ده د هغوی سره پرې خبرې کوم چې هغوی د دې چینې په اړه راته معلومات راکړي دې ته ولې د سلطانپور چینه وایي ځینې کسان ورته د هندوانو چینه هم یعنې په عامه لهجه د هندوانو چینه هم ورته وایي د دې ځایي خلک ورته د عام مثلا په عامه لهجه باندې د هندوانو چینه خو مشهوره بیا د سلطانپور په چینه باندې ده چینه هغه څه ده چې اوبه پکې رابهیږي اوبه پکې راځي خو مخکې وختونو کې دې څخه ډېرې زیاتې اوبه به راتلې نو بیا به دې څخه دغه اوبه بهر ته تللې نو دلته هندوان ورون هم راتله هغوی خپل مراسم په دې کې اجرا کول نو تاسو راسره ملتیا وکړئ که غواړئ چې دې چینې په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړئ نو د کلي ولس خپرونه وګورئ ملتیا راسره وکړئ موږ سره پاڅئ یو حاجي صاحب دلته راسره ده ورځو د ده سره خبرې کوو د دې چینې په اړه به موږ ته معلومات راکړي حاجي صاحب محترم السلام علیکم استاد مکه ده خیر حاجي صاحب اول خو درته ښه راغلاست وایم د کلي ولس خپرونه ده ډېرې زیاته مننه کوم چې موږ ته دې وخت راکړه او موږ سره دې دغه زحمت وګاله او د دغې چینې په اړه باندې موږ ته معلومات راکړي حاجي صاحب که راته ووایي چې دې ته ولې د سلطانپور چینه وایي دا په څه معنا باندې سلطانپور چینه ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم دغه چینې چې دی دا خو نوم نه معلوم ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې کله دی دغه لاره په دې لاره باندې به دی هند ته تلو بیا چې کله دی راغی دلته دا چینې ولیدې نو دغه چینې جوړې کړې بیا په دغه مسیر باندې دا څو کلي جوړې کړي چې د سلطانپور کلی دی بیا سلطانپور دوه کلي دي سلطانپور اولیا سلطانپور سفلا هغسې بیا چارباغ کلي په همدې مسیر باندې څو کلي دا ودانې کړې بالاباغ کلی باغوانۍ کلی دا کلي هغه تاریخي کلي دي چې دا د امیر د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا جوړې شوي دي نو دغه چیني نوم هم چې دی په همدې بنا باندې د سلطان یعنی سلطان محمود غزنوي لقب ورته ورکړل شوی دی ډېر ښه حاجي صاحب اوس خو دغه چینې وچه شوې ده اوبه پکې نشته نو اوس ډېری ورونه چې موږ پوښتنه کړې ده معلومات هم اخیستي دې ته د هندوانو چینه وایي ولې ورته د هندوانو چینه وایي دا خو داسې ده چې دا خو دلته په سرخرود ولسوالۍ کې پخوا دلته د هندوانو مذهب یا د هندویزم مذهب دلته ډېر رایج و د اسلام نه مخکې البته دا د هماغې سلسلې وخت نه چې دا کله دلته هندوان بیا میشت شو دغه ځای دغه چینې دوی ځان دپاره مقدس ګڼي دوی دپاره دا ځای مقدس دی نو دوی راځي دا خپل دغه ویساک دلته په دې چینه کې دوی لمانځي پخوا به دوی د ټول افغانستان نه څخه تعداد دوی ډېر زیات دوی به دلته راغله بیا به دلته میشته کېده تقریبا 10-12 ورځو به د دوی دا میله وه ویساک به بیا به دوی د جلال آباد نه خپل کوم کتاب ګرنګ چې دی هغه به یې دلته راوړل بیا به دلته دا پروګرام به یې تېرول او د دوی ودونه نکاحګانې د هندوانو به دلته کېدلې او بیا د وخت والي د وخت حاکمان به هم دوی سره اشتراک کول ډېر په یو صمیمي فضا کې دلته مسلمانان مسلمانان به هم دوی سره په دې میله کې به اشتراک کول لکه دوی چې موږ سره په اخترونو کې اشتراک کولو دغسې مسلمانان به هم راتلو دوی سره په دې ویساک کې به د دوی چې دوی اختر دی د هندوانو اختر دی دوی سره به اشتراک کولو خو متاسفانه چې اوس دغه چینې وچې شوي دي هندوان هم نشته دي ډېر کم اقلیت ډېر کم پاتې دي دلته قدرمنو لیدونکو دا نو هغه ځای ده دا چې دلته ګورئ زه په کومه دروازه کې ولاړ یم دلته یوه ډېره غټه ویاله ده چې تقریبا ډېره لوړه هم ده نو دغه اوبه به د چینو دلته راتلې په دې ځای کې به راتلې د دغه حویلۍ چارګرد دغه غټه ویاله تللې تقریبا ډېره ژوره هم ده او ډېره تقریبا د 4 مترو فاصله کې دغه ویاله ده یعنې دغه بام یې چې ده 4 متره اوچت ده نو دلته به اوبه راتلې بیا به د دغه ځای نه دغه اوبه داسې دغه د حویلۍ شاوخوا ته تللې بیا به دلته دغه هغه ته راتلې
لکه دلته په عامه لهجه کې سره ورته ترړی یا مثلا د اوبو داسې یوه کاسه ورته جوړه شوې وه. دلته به راتلې بیا به دغه اوبه د دغه سوریو څخه راوتې دیزې ته، بیا په دیزې کې همغه هندوان ورونه چې دلته کوم خپل دود و دستور عنعنات یې وه هغه به یې دلته لمانځل. که تاسو وګورئ د دې حویلۍ چارګرده ټول د اوبو چینه دي، هغه چینې اوس وچې شوي دي، نو دلته به په دغه ځای کې دغه اوبه ډنډېدلې او بیا به د وخت مشرانو د وخت شاهانو دغه اوبه دلته هم د څښلو دپاره استفاده کولې، هم به مثلا د لامبلو دپاره. لکه څنګه چې مخکې حاجي صاحب هم یادونه وکړله، هغه مو ویلې چې مثلا تقریبا 3-4 ژرندې اوبه به وي، دې څخه به ډېرې ځمکې د اوبو خړوبولې. قدرمنو لیدونکو، د وخت شاهانو بیا دغه تپه جوړه کړې وه چې دوی به دلته کېناستل، د دې سرخرود د سیمې نظاره به یې کوله او بیا همدغه د سلطانپور چینې ته به مثلا کوم د وخت شاهان چې دلته راغله دوی به دلته خپله میله کوله، بیا به په دغې غونډۍ باندې کېناستل، د دې سیمې څخه به یې نظاره کوله. دغه غونډۍ هم د همدغې چینې د خاورو د خټو نه جوړه شوې ده، لاسي جوړه شوې ده، خو ډېره ښایسته یې جوړه کړې. په هغه وخت کې تقریبا نو چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې پیړۍ وخت پرې وتلی په دې باندې، البته 2 پیړۍ یا شاید 2.5 پیړۍ پرې وتلي، خو دغه تپه اوس هم همغسې لا پاتې ده، اوس وړکۍ شوې ده. په هغه وخت کې به غټه وه حتما، خو اوس وړکۍ شوې ده، نو اوس هم لا وجود لري ځکه چې دا تاریخي اثار دي، په لاس باندې جوړه شوې غونډۍ ده. نو خدای دې وکړي چې دغسې ټول تاریخي اثار وساتل شي او همدغسې ساتنه ترېنه وشي، ځکه چې دا زموږ د افغانستان البته د تاریخ نمایندګي کوي. هر وخت شین وي ننګرهار، نو ځکه که ژمی وي که اوړی وي بیا همدغسې سرسبزه شین وي. دا د سرخرود ولسوالۍ بیا نو بیخي پسې شنه وي، ځکه چې دلته که څه د اوبو کمی هم ده، خو بیا هم دونه اوبه شته چې پکې زراعت وشي او شین ځای پکې زیات وي. نو اوس هم که تاسو ګورئ زما تر شا نوې شوتله کرل شوې ده او شوتله نوې غټه شوې ده. نو په کابل او نورو سیمو کې بیا نو هوا یخه ده، هلته نو بیا خزان ده، خو دلته خزان نشته. نو که دلته تاسو وګورئ لیمو اوس نوي په غټېدو باندې دي. په دې شوتلې پیرکۍ زما هم لیدونکو ډېر زیات خوښېږي. دې کې بیا یو نیم خلک وایي چې دا شوتله کې 2 رقمه دي، یو رقم دغه کوهي شوتله ده، یو رقم ده مثلا وطني چې کرل کېږي. په رښتیا هم ډېره زیاته مزه کوي، دهقان ماما ونه ګوري. قدرمنو لیدونکو، ماما ګوري چې دهقانۍ په کارو باندې لګیا ده. حاجي صاحب کېنه چې ته هم ستړی، زه به هم درسره کېنم، دلته به دواړه پلتري وو په دې خاوره کې راځه، د دې خاوره کې چې کېنې همغه خوند لري. څنګه یې ستړی خو به نه یې انشاءالله ډېر؟ نه انشاءالله زمیندارۍ کې نه ستړی کېږو انشاءالله. خدمت دی دهقانکاري چې کوې، دهقاني کې خو سړی نه ستړی کېږي؟ نه ستړی کېږي او انشاءالله. څه دې کرلي له خیره، څه باندې لګیا وه؟ چې کرلي دا بس غنم هم کرلي دي، اوږه ده او پیاز کرو خیره او بله شوتله مفتله ده او دغسې به زمیندارۍ همدغه شیونه دي. یاره دهقاني ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي. دا دهقاني زما په نظر باندې که نه چې څومره ما ته خوند راکوي، همداسې به نورو خلکو ته هم خوند ورکوي. څنګه انشاءالله ټول ځکه چې ټول آمدن هم دي د خاورې نه الله راکوي. پېژندې دا غله شو مثلا یو شی بل شی ټول ډوډۍ ټول همدغه ځمکه کې دي. بالکل. ته چې دغه غنم اوس وکرې که نه، دا بیا څو حاصل کوي؟ څه وخت د خیره سره دا به د خیره ریبي؟ خیره سره چې 5-6 میاشتې خیر سره میال لري دا شی خیر سره، او چې کله خیر سره ورسېږي خیر سره بیا به چې راوریبو، بیا به ترې شیر کوو. خیر سره کوم مسلمان بل هم ورته خیر خوري همدلته انشاءالله. ټول موږ همدې ځمکې ته ځو او همدې ځمکې ته پیدا یو، خو دونه ده چې دا ځمکه چې الله پاک موږ له پیدا کړې ده، موږ لپاره پیدا کړې چې مثلا تاسو آمدن ودینه والی پیدا والی او بس دغسې لګیا نو غریبۍ ورځې دي. شوتله کله رسېږي د خیره سره؟ شوتله رسېدلی د خیره سره نور نږدې ده خیره. یو بولاني ته جوړ ده، نو بولاني پخېږي؟ او بولاني ښایسته بولاني پخوو به انشاءالله. ډېر ښایسته سابو لري، جواری ورسره وي، شملې ورسره وي، سابو هر څه به انشاءالله ډېر زمینداري خو دا خوند دی پکې. په پشهي باندې او سلام علیک ورته وکړي او چې ورته وایي چې خو دغه ټول سلام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتو باندې هم راځي، زموږ پشهي باندې هم راځي. جوړ په خیري ورته ورکړه، دهقاني وکړي. خیري چې موټ کې شاباز، خواته یې ګڼبې کې بیې خراري شي، ګوشنګ بل خراري شي،
کوته جم فامیل به یایوري وطنو کوغال شي خراري شي بس دا زمونږ ژبه ده نو همدغسې کوو ورته دې باندې خو زه هم پوه شوم چې ته ښه فامیل دی ښه ده کورنۍ ښه ده دا شی ټول کورنۍ ښه دی همدغه په شي پشۍ کې کوم څه سخته دي ویلې ډېر سخته چې هغه څه چې مثال موږ یې نشو زده کولی نو تاسو خو دا زمونږ ژبه ده ډېره سخته ده نشي یې زده کولی که نه ډېر په مشکل سره یې زده کېږي تا سره شاګرد څه مو څونه وخت راته زده دا چې شاګرد سره سره یو ټکی یاد کړي نو بیا سره ګزاره کېږي به ډېر یعنې ټول کار را باندې وکړي ټول د قانون را باندې وکړي زه به مخلک راته زده نه دا خو د بې کتابه ژبه دی نو دې کې شی شته نو شی به وګورو خب حاجی صاحب بسیار تشکر. اگر درباره رسم و رواج مردم سرخرو ده با مردمی که فارسی زبان است با مردم پشتو زبان فرق داره یا نداره؟ السلام علیکم. منزل سوالی سرخود یاد میزنم مسعود صدیقی هستم، ملک قریه سندانپور. و فرقشان امی است که بیاده رسم و رواجشان یک فرق نداریم سابق وری. خب مقصد امزمی است که چیز اصولش پیش همی روسیا که می بود مثال یک روز دو روز وقت میگیره. فالینی یک فرقش آمده است که یک تیم شده است. یک تیم شده است. پیش مردم که میخواستیم دوردست مردم دیگر میخواستیم شوا میکردیم و روز خدا می تیر میکردیم. صبح که دیگر روسی خلاص میشد هر کی سونه خانه خود میرفت. اینی رسم رواج سرخود است. و حالا دیگه هم یک روز عروسی خلاص یک روز خلاص میشه. حالا هم زیادتر در قریه که سابق وری نیست، بسیار کم شده است. و مقصد عروسی یک تیم شده است و بسیار کم مسافه از مردم چیش است که دو تیم میکنش. اگر یک تیم عروسی است و وقت سابق خوب بود اگر چاشت مثال شوله میکردین زیادتر مردم کم پیسه دارش روزش پلاو می بود. اگر بعضی چه و غریبش که می بود بس مسکینا دو تیم شوله بود. یگان غریب الوا نمیکرد. والا دلویش هم می بودین. خب ملا می بود و دیگه مردم هم می بود دلویش هم می بود. خب مقصد شوله زیاد رواج بود. مردم غریب بود و مردم پیسه دار دو تیم میکرد. یک تیم شوله میکردین شو روز پلاو و مردم غریب با شام شوله میکردین روز هم شولهشان بود. از مردم غریب باز در روسیه مردم زیاد میباشه یکم. مردم ملابقی پیش خو یک چیزی بود دگال در روسی تو فکر کو که از دم روسی غریب هم که باشه یعنی 12 دیگ شوله میاد خورده شده است. 12 دیگ یعنی چند سیر میامد کلشان؟ خو تو فکر کو که دیگ 4 سیرم ناختین 5 سیرم. قدرمن لیدونکو سرخرود ولسوالۍ مو ولیده. په سرخرود ولسوالۍ کې مو د کلي ولس خلکو سره خبرې وکړې. نو خدای دې وکړي چې سرخرود ولسوالۍ مو خوښه شوې وي او کلی ولس خپرونه په سرخرود ولسوالۍ کې چمتو کړې وه. ومو غوښتل چې البته په سرخرود ولسوالۍ کې هغه تاریخي بڼ یا هغه تاریخي باغ ته هم ورشو چې هغه تقریبا د 1.5 کلو څخه زیات تاریخي قدامت لري. خو ونه تولیدلو هلته راته اجازه را نه کړل شوه. نو هلته ډېر تاریخي باغونه هم دي چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه څخه مخکې ځینو پاچاهانو هلته باغونه جوړ کړي وو نو چې ډېرې تاریخي غټې ونې پکې وي. خو چېرته هلته اجازه را نه کړل شوه. نور نو تاسو په الله سپارم تر بیا چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم په بله ولسوالۍ کې او همدارنګه په بله کلي ولس خپرونه کې په الله سپارم. خوشحاله اوسېږئ. په مخه الله مو مل ښه ښې شېبې ولرئ.